د 10 عسکرو د وژلو غچ له افغانانو واخیست. پاکستاني جیټ الوتکو پکتیکا کې بمبار کړی. دا چې ولې او څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ مرغه لمن پڅه میله او زبرګي سیمو کې پاکستاني جیټ الوتکو بمبار وکړ. سرچینو له دغې سیمې څخه تایید کړه پاکستاني جیټ الوتکې له ډیورن کرښې اوښتې او بمبار کړی دی. خبریال سمیع یوسفزي لیکلي نن شپه کله چې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په چنار ماڼۍ کې د مولوي کبیر سره د شپې مېلمستیا ته ناست و چې پاکستان د افغانستان دننه هوایي بریدونه وکړل چې تر اوسه د مرګ ژوبلې کوم راپور نشته. دغه بریدونه د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغۍ سیمه کې شوي چې د پاکستان د جنوبي وزیرستان د انګور اډې له ښارګوټ سره ګډه پوله پروت دی. ویل کېږي دا بریدونه وروسته له هغې شوي چې تېره ورځ 10 پاکستاني سرتیري په وزیرستان کې د ټي ټي پي طالبانو په یو برید کې وژل شول. طالبانو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. نجیب ننګیال لیکلي پاکستان همدا پرون په جلال آباد کې د هند کنسلګرۍ افغان کارمند ویشتلی دی. ګارد شهید او خپله ټپي دی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جیټ الوتکو بمبار کړی. افغانستان خپلواک دی که دی دې جارحیت ته ځوابي غبرګون چیرې دی. متقي او حقاني همدانن هم له صادق خان سره پستي او بادام خوړل. افغانستان هیڅکله دومره خوار او بې مالکه نه و. شهزاد لیکلي جواب تر امر ثاني وځنډېدو دا که دی موږ ته اوس د یرغل پیغور هم نشي راکولی ځکه زموږ مشر ورته وایي چې تر امر ثاني منتظر کیږو. طالب فعال رحیم سکندر لیکلي چې یاد بریدونه په پکتیکا کې د وزیرستاني کډوالو په کمپونه شوي دي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې هم پاکستاني ځواکونو بار په خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریدونه کړي وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.